السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم پوښتنه کړې ده چې د امر بالمعروف نهي عن المنکر د دې حکم څه دی. محترمه، امر بالمعروف په دروښه امر په روا سره کول، نهي عن المنکر منع د ناروا څخه کول. دا درې قسمه ده. په یوه صورت کې امرا په مکلف دي چې هغه د سوټیو د ډانګې کار دی. که چا زنا کول، شراب یې خوړل، امرا به هغو ته خپل سزا په شریعت کې ورکوي. هغه سزا زه ورته نسو ورکولی. دوم، امر بالمعروف نهي عن المنکر د علماو کار دی چې څوک ناروا کوي دی ورته ووایي چې دا نو مه کوه، په دې خو دې غاړې بندېږي، آخرت یې خرابېږي. اوس یو خریلی که یو چا ته ووایي چې دا کار مه کوه، هغه ځه ولاړ ستا ته بیا ته څوک یې، له کومه ځایه یې، از کجا؟ نو پر ځان یې بده لګوي. خو عالم چې ورته ووایي، عالم ښکنځل ورته وکړي، پر ځان یې بده نه لګوي، ځکه خو په عالم کې کار نشته. درېیم قسم نو دا قلبي نفرت دی. مثلا یو سړی بد کار کوي، امیان دي، نو وایي په زړه کې نفرت ځینې کوي. که په خوله امي و امي ته ووایي خو هغه خوا به دی، نو دې قلبي نفرت کوي. ذلک اضعف الایمان، دغه نو هغه د ضعیف ایمان عمل دی. نو امر بالمعروف نهي عن المنکر دا وایي فرض کفایي دی. که په کلي کې یو څوک په دې عمل باندې هغه اخته وي، یعنې امر بالمعروف نهي عن المنکر کوي، د نور کلي غاړې خلاصې دي. اوس نو په هر کلي کې ملا سته امر بالمعروف نهي عن المنکر عمل کوي، خلکو ته نیکه لار ښیي، له بدو یې راګرځي. نو بیا فقهای کرام وایي امر بالمعروف نهي عن المنکر یو د امراو دی چې په لاس یې راوګرځي. نو په حق دا د کور امرا هم دي چې یو زوی بد کار کوي، پلار یې راوګرځي. فتاوی کمیلیه صفحه 3 بیا تر 4 پورې مطلب فی حکم الامر بالمعروف و نهي عن المنکر. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.